دلته تر یو حده زما ګناه هم نه وه، ځکه چې ډېری جنکۍ به په زوره سره ما سره ملګرتیا کوله او خپله به یې غوښتنه کوله او زه هم چې سړی وم رد کولی مې نه شو. تیر شول او 4م سیمیستر شو. ډېر نوي هلکان او جنکۍ زموږ پوهنتون ته راغلې. د طب معالجوي څانګه کې یوه جلۍ وه چې نوم یې لیلا و. ډېره قدرمنه او باشخصیته جلۍ وه. له هر چا سره به یې خبرې نه کولې. باید لیلا پسې ځغلېدلی وای. باوجود د دې چې جنکۍ ما پسې ځغلېدې او غوښتنه به یې کوله. څو میاشتې مې کوشش وکړ، خو لیلا زما په طرف هم نه کاته. خو ملګرو ته یې نږدې شوم تر څو د ملګرو له طریقه یې وکولی شم لیلا سره هم یو ځای شم. خو دې کار هم نتیجه ورنه کړه. دوباره باید دا خبره تکرار کړم چې تر اوسه مې هیڅ جلۍ نه مې غوښتنه نه وکړې. دا کار راته ډېر سخت و تر څو لیلا نه غوښتنه وکړم. ډېر زیات د دې جلۍ په فکر کې وم. اصلا شپه ورځ مې نه درلوده، فقط غوښتل مې چې لیلا لاسته راوړم. یوه ورځ مې له 100 زړونو نه یو زړه ښه کړ. کله چې لیلا پوهنتون ته راننوتله مخې ته یې ودرېدم. ومې ویل سلام میرمن لیلا، وخت لري چې لږ خبرې وکړو؟ لیلا او ماته او بیا یې خپل شاوخوا په حیرانتیا وکتل. ویې ویل علیکم سلام، مهرباني وکړئ. ومې ویلې ګوره میرمن لیلا، کولی شم ستاسو شماره ولرم او تاسو سره خبرې وکړم؟ لیلا وویل ووایه، هر څه چې وایې همدلته یې ووایه. زه دا لازم نه ګڼم چې خپله شماره تاسو ته درکړم. ومې ویلې سمه ده او ادامه مې ورکړه چې زما ته ډېره خوښه شوې یې او غوښتل مې چې تاسو نوره هم وپېژنم. که ممکنه یې لطفاً مهرباني وکئ. په جدیت سره یې وویل وبخئ ښاغلی کیانوشه، تاسو له ما بهتره پوهیږئ چې تاسو پوهنتون کې په کوم بد شخصیت او نوم مشهور یې او اوس په ډېرې بې شرمۍ سره راغلی یې له ما نه غوښتنه کوي. نور مزاحمت مه کوه لطفاً. همدا خبرې یې وکړې او له هغه ځای څخه لاړه. خو زه هوسباز نور مې هم لیلا خوښه شوه، ځکه چې په اسانه لاسته نه راتله او دا رقم جنکۍ ډېرې کمې پیدا کېږي. وروسته له هغې مې شروع کړل ښه اوسېدلو ته. څو میاشتې وخت ونیو تر څو لیلا نظر لاندې راشم. لږ لږ مې دې ته پام شو. هغه کارونه چې کوم د لیلا توجه مې ځان ته اړولې ده. دلته وه چې توره مې په هدف ولګېده او د یو بیا غوښتنې سره مې قبوله یې کړه او د لا پېژندلو لپاره زموږ ترمنځ اړیکه نوره هم ښه شوه. یو څو میاشتې پاتې وې زما فارغېدو ته له پوهنتون څخه او د دې وخت څخه په استفادې زه لیلا ته نور هم نږدې شوم او جالبه دا وه چې هغه اوس هم زما په مقابل کې بې تفاوته وه. هغه زه وم چې په هر قیمت مې غوښتله، خو برعکس هغه رقم رابطه مې چې درلوده جنکۍ زما پسې وي. خو یو کال نور هم تیر شو زموږ له اړیکې څخه. لیلا ډېره زیاته زما خواته نږدې شوې وه. دومره یو بل سره خوشحاله وو چې حد یې نه درلوده. تر هغې چې زما د ملګرې لیلا کلیزه نږدې شوې وه. ډېره آمادګي مې ورته نیولې وه. یو ځای مې په کرایه کړ چې د لامبو حوض او یو کوټه درلوده. له لیلا مې وغوښتل چې د پوهنتون ټایم کې له ما سره د باندې لاړه شي. لیلا هم قبوله کړه. د کلیزې په ورځ یې هغلته لاړو، هغه ځای چې ما کرایه کړی و. زما ملګرې یو څه بدله شوه. ویې ویل نه یې غواړم، خیر دی، له ما څخه داسې شیان مه غواړه. او ما ورته وویل لیلا ګوره ته زما یې،
څه اوس څه وروسته څه فرق کوي؟ لیلا جدي شوه. ویې ویل کیانوشه واقعا. ومې ویل ته په ما باور نه لرې؟ یعنې اصلا ستا باور په ما صفر ده چې نه غواړې له ما سره څملې؟ لیلا آرامه شوه او په فکر کې شوه او په ژړغوني غږ یې وویل فقط د دې لپاره چې در باندې باور لرم سمه ده. او لاړه کوټې ته چې کالي واغوندي. ما هم لامبو وهلو باندې شروع وکړه. وروسته له څو دقیقو راغله. هغه کالي سور رنګ کې وو او د لیلا جلد بیا سپین وو چې ډېر ښه ښکارېده. کله چې مې دا صحنه ولیده له اوبو ووتم. د لیلا لاس مې ونیو او جګه مې کړه. ویې مې وړله کوټې ته. وروسته له هغې چې کار مې خلاص شو بیرته مو کالي تبدیل کړل او لاړو کور ته. که تر دې ځای مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ. دلته زموږ د نامشروع اړیکې شروع وه. په هفته کې مې څو ځله د رابطې غوښتنه کوله چې لیلا به لږ اعتراض وکړ. نو ویلې به مې چې په ما باور نه لرې. تر هغې چې ورو ورو یې زما زړه ووهو. خو نه پوهېږم فزیکي حالت جنکو سره څه کوي چې لیلا هم نوره ماته نږدې شوه. او دلته وه چې اوس لیلا زما پسې وه او هره ورځ به مې ورسره په ناحقه خبرو جنګ کوو. تر هغه چې پرېکړه مې وکړه د واده پرېکړه مې وکړه. خو د لیلا سره نه د بل چا سره. له داسې یو نجلۍ سره چې ښه فامیل یې ولري او پاکه یې. کله چې مې کورنۍ سره دا خبره شریکه کړه مور مې وویل ولې په لیلا څه شوي؟ هم ښه فامیل څخه ده او هم ښه نجلۍ ده. ولې بل څوک؟ ومې ویل که هغه ښه نجلۍ وای زما سره به یې ملګرتیا نه کوله. خور مې غږ کړ ګوره هلکه که له خپلې معشوقې سره واده ونه کړې نو حتما د بل چا له معشوقې سره یې کوې. ومې خندل جان جان څه دې وویل؟ ته وګوره چې داسې یوه نجلۍ سره به واده وکړم چې لمر او سپوږمۍ به یې نه وي لیدلې. پوه شوې؟ زه او خور مې په همدې بحث کې وو چې د خپل نظر وړ نجلۍ مې پیدا کړه. زموږ د یو لرې قومي لور وه چې ډېر سختګیر مور او پلار یې درلودل. نجلۍ تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې وې او په دې ډاډه وم چې پلار یې ورباندې ډېر سختګیري کوي. په ډېر جنجال مې خپله مور راضي کړه چې خواستګاري یا غوښتنې ته یې لاړ شي. خو جالبه دا وه چې په دویمه غوښتنه یې هو وویل او شیریني یې راکړه. دا په داسې حال کې وه چې تر څو مې لیلا سره اړیکه نه وه ختمه کړې. وروسته له هغې چې ملیحې سره نامزاد شوم لیلا ته مې زنګ وواهه او ومې ویل باید یو بل سره ووینو. زموږ کتنه د ښار په یو رستورانت کې وه. کله چې لیلا راغله ورته ومې ویل چې زه نامزاد شوم نور راته مزاحمت مه کوه. رښتیا هم وروسته له دې خبرې د هغې نجلۍ زړه ډېر مات شو او له اوښکو ډکو سترګو یې وویل کیانوش ما تا سره څه بد کړي وو چې ما سره دې داسې وکړل؟ د څه شي کوژده؟ په قهر شوم. ومې ویل بس د لیلا ته که سمه نجلۍ وای او سمې کورنۍ نه وای زما سره به دې اړیکه نه نیوله او اوس وایې چې یوه پاکه نجلۍ یې ادامه مې ورکړه. معلومه یې ماشاءالله پوهیږې چې له څومره خلکو سره خاطرې لرې چې لاړې اوس په ما ځان تاوان کوي. خو دا په داسې حالت کې و چې زه پوهېدم لیلا یوازې ما سره نامشروع اړیکه درلوده او له هیچا سره نه وه. خو د کثیف ذهن له لاسه کله مې چې خبرې خلاصې شوې ومې ویل زه یې حسابوم او له رستوران ته ووتم. دا هم تیر شول. د مور مې او خور مې هیڅ ملیخه نه وه خوښه. مور مې وویل د دې مظلومې نجلۍ ازار به درپسې شي. یو ورځ مې واده وکړ. د واده په اوله شپه کله چې ملیحې سره یو ځای شوم پوه شوم چې له درد نه ډېر لذت وړي. خو ځان مې ناګاره کړ او هیر مې کړو ځکه چې ډېره تجربه مې په دې کار کې درلوده. پوهېدم چې څوک څنګه دي نو ځکه په دې خبره هم پوه شوم. خپله ښځه مې نه پرېښودله چې بیرون بازار ته یوازې لاړه شي. له مجازي نړۍ د استفادې حق مې نه ورکوه. ډېره قیدګیري مې کوله او ورته به مې ویلې د خدای شکر وکړه
چې زما په شان ښایسته او بې عیبه خاوند لري. میرمن به مې هم څه نه ویل او چپ کېدله، تر څو چې کلونه تیر شول او زه هم د یو لور صاحب شوم. وروسته د لور پیدایښت نه مې ملیحې په ډېرې مینې را سره خبرې وکړې چې غواړي خپل درسونه بیرته شروع وکړي. که څه هم زه دې کار سره موافق نه وم، خو ملیحه مې د کانکور آمادګي کې شامله کړه. یو څه وخت چې تیر شو، یو ورځ مې لور په غېږ کې ونیوله. لور مې راته ډېر ځان په زړه کې خوږ کړی و، ډېره راباندې ګرانه وه. ورته مې وویل د پلار خوږې لورکۍ څه دې اخیستې دي؟ چې ویې ویل دا راته هغه کاکا اخیستې ده. ډېر په غوسه شوم، خو څه مې ونه ویل. یوه بله ورځ چې بیا مې لور راته ناست کوو چې خپل دستبند یې راته ښکاره کوو. ورته مې وویل د پلار خوږې بیا څه دې اخیستې دي؟ ویل یې دا هم هغه کاکا اخیستې دي. زه ورباندې ډېره ګرانه یم. هره ورځ مې مور موټر کې کور ته رسوي. ومې ویل کوم کاکا؟ کله مې چې دا خبرې واورېدې، پورته شوم او د ملیحې طرف ته لاړم. په غوسه مې پوښتنه وکړه لور مې څه وایي؟ میرمن مې چې ډاره شوې وه ویې ویل څه وایي؟ ما ورته جریان وویلې چې هغې زیاته کړه دا سړی هره ورځ ما کورس ته رسوي او لور مو هم ډېره پرې ګرانه ده او ځینې وخت ورته شیان اخلي. زه هم ورته څه نشم ویلی. دا هم تیر شول. پریکړه مې وکړه چې ملیحه د نظر لاندې ونیسم. 2 ورځې مې صبر وکړ. په 3مه ورځ په عادي ډول ووتلم. موټر مې چالان کړ، خو دندې ته نه لاړم. په تمه شوم چې ملیحه له کوره ووتله، ټکسي ونیوله، لاړه د ښار یو آیسکریم خانې طرف ته او له موټره ښکته شوه. په حیرانتیا مې ولیدل چې لور مې او ملیحه یوې سپینې کرولا ته پورته شول. نفر له موټره ښکته شو او آیسکریم یې راواخیستل. وروسته د آیسکریم له خوړلو موټر حرکت وکړ او لاړ. ما هم موټر تعقیب کړو. وروسته له 15 دقیقو موټر د بلاک یو پارکینګ ته دننه شو او ما فقط کتل. وروسته له 2 دقیقو مې ولیدل چې د هماغه بلاک 2م منزل پردې کش شوې او هغه هلک و چې د بالکن یوه دروازه یې خلاصه کړه او راغی بالکن ته سګرټ یې وواهه. واقعا چې نور مې صبر نشو کولی. له موټره ښکته شوم او د بلاک په طرف لاړم او له یوې زړې ښځې مې غوښتنه وکړه د بلاک د کور یو زنګ ووهي. هغې ښځې زما طرف ته وکتل او ویې ویل ولې دې خپله دا کار نه کوې؟ ومې ویل له خور سره مې ډېر جنګ وکړ، خو اوس یې وړه لورکۍ مریضه شوې. هر کار چې کوم دروازه نه خلاصوي تر څو ماشوم روغتون ته یوسو. هغې بیچاره ښځې هم باور وکړ او هغه کار یې وکړ. لاړم دننه. هر څه مې چې وکړل ومې نشو کولی چې د 2م منزل دروازه خلاصه کړم، هغه ځای کې چې ملیحه او هغه هلک ده. بیرته ښکته راغلم او یوه تیږه مې دروازې سره کېښوده چې بیا ښکته دروازه بنده نشي او له دوکانه مې د ویښتانو سیخک واخیستل او بیرته راغلم. په ډېر خاص مهارت مې دروازه د ویښتانو سیخک سره خلاصه کړه، ځکه چې په دې کار کې هم بلد وم او له دې مې مخکې ډېر کار اخیستی و. کور ته دننه شوم او هغه غږونه مې چې واورېدل زما ټول ځان په لړزا شو او وینه مې په رګونو کې وچه شوه، خو باید ځان مې کنټرول کړی وای. موبایل مې راواخیست او له هغې کوټې چې غږ راتلو هلته نږدې شوم او ویډیو مې واخیسته. کله چې مې دروازه خلاصه کړه هغوی دومره په خپل لذت کې غرق وو چې اصلا زما په دننه کېدو پوه نه شول. کله مې چې ویډیو واخیسته حمله مې وکړه د هلک په طرف او په وهلو مې شروع پرې وکړه. خو جالبه خو دا وه چې ملیحې له ځان څخه روژایي ته وکړه. د غوسې په حالت کې په ډکه خندا مې ورته وویل احمقې فاحشې، اوس دې خپل ځان له خاونده پټوې. او یو کلک سوک مې ملیحې ته هم ورکړ. موبایل مې راواخیست چې پولیسو ته زنګ وهم چې هغه هلک وویل یعنی فکر کوي چې واقعا مهمه ده چې لاړ شم زندان ته، او بیا یې په زوره زوره وخندل. بیا مې ورباندې حمله وکړه او تر څو چې مې کولی شو ومې وهلو او کله یې چې مخ په وینو سور شو خوشې مې کړو او هغه وویل تا د لیلا عزت سره لوبې وکړې، خو ما ستا او ستا د لور سره دا کار وکړ.
کله مې چې د لیلا نوم واورېده پښې مې سستې شوې، په ګونډو شوم او هغه زیاته کړه زه د لیلا د خاله زوی یم. کله چې دې د لیلا عزت سره لوبې وکړې او بیا دې پرېښودله، هغې 3 ځله ځان وژنه وکړه چې آخر په رواني روغتون کې بستر شوه او ځان یې له 3 منزل څخه ښکته خطا کړ او ځان وژنه یې وکړه. ما هم پرېکړه وکړه چې خپل انتقام درنه واخلم. له ماشومتوبه مې هغه خوښېدله، خو هغه تا ته دومره وفاداره وه چې زما د سلام جواب یې هم نه راکاوه، تر هغې چې تا احمق داسې وکړل چې هغې ځان وژنه وکړه. کله چې پوه شوم لیلا ځان وژنه کړې، ډېر عذاب وجدان پسې واخیستم او تر اوسه چې نن ورځ ده وجدان مې ډېر په عذاب ده. ما له ملیحې طلاق واخیست او بغیر له کومې خبرې خپل مهر وباخه او اوس یوازې ژوند کوم. رښتیا مې ټول وجود سره دا خبره حس کړه چې نړۍ ګرده ده او هر هغه څه مې چې د نورو لورګانو سره وکړل په ما هم راغلل. د کیسې پای. خدای مو مل شه.